رسېدې بیا به ګپ ولګوو دلته مونږ کوم بیا بېروزګاره ناست یم مړه ټک کار دې نشته رسېدې ده چغه پاس هلکه ټک کار دې نشته مړه ټول موبایل کې ګوتې وایي سړی ته غوږونه کوي تاړو وایي نه ځان دې څه کار مار وګوره مړه ټک کار دې نشته موبایل کې ګوتې وایي لالا زما دا ځان له کار ګورم او تر هغې پورې به دې کور ته نه راځم چې تر څو مې ځان له کار نه ګټلي دا چړګرانه چې تا زموږ اولادیت نشته سړی ټک کار دې نشته ځان کار وکړه بیا راځه که نه ما ټک کار نشته اختر د شپې دی یاره ته ډوک بوک پکار دي یو چا نه یو 10-15 لک روپۍ ټول پکار دي یاره خوشتین وی چاله مشوره ورکو کل خلک ته یا خدای پاک را شکر نازل شو الو څنګه لکه ښه څنګه لکه څه کار مار کوې که نه هلکه موږ له چېرته کار وګوره که یار کور کې راته الارم لګیا وي ځان له کار وګوره کار وګوره نه مړه کوم السلام علیکم ملکه وعلیکم سلام څنګه ښه څنګه یې لکه ښه خیر دی وایې که نه څنګه بس هلکه څه خوشتین اوزګار یو ښه اوسګار یې هلکه څه کار مار راته خو نه دی معلوم هلکه مشوره به درله کړم که نه اختر د شپې دي ښه داسې وایې راکړه نه که نه څنګه مشوره یار هلکه یو 15 لک روپۍ څاروي واله که نه کور کې به دې مزت جوړ شي خرڅ یې کا او دادا ته به دې سترګې اوچتې شي صحیح ده دا خو تا ماله صحیح مشوره راکړه یار منم دې والله شه چې هلکه ته ماته دا ووایه که نه ستاسو کور کوم ځای دی هلکه دغه دی دی که نه پوړې دی ډېری نشه ته پاتې پورې ډېری نشه ته که نه بس صحیح دی دا دا هلکه زه ځم که نه له هغه سره مشوره وکړم تا مانه ډېره ښه مشوره راکړه صحیح ده که نه صحیح ده ورشه یاره زه صحیح ده نو صحیح ده که نه یاره چانس خو لګېدو ځه ټک کار یې نشته مړه بس زموږ نه جیب ته کتلي دي ځان ته څه کار ما وګورې بس ښه به یې مړه واده کوو دن به ورته وکړو اختر هم را روان دی او قرباني هم په سر ده ځان لارې ښې را پېښ کړي که نه لکه ځان یې څه کار وکړو دا د اختر را روان نه دی نو دا بیان د 15 لک روپۍ به والو هلکه دا خبره خو دې هم ښه ده یو تقریبا 20-25 لک روپۍ به وګټو دا مشوره در چا راکړه دا را دلته یو ملګري راکړه که نه ښه دا که نه کور درته معلوم دی کور یې خو راته معلوم دی بس داسې ده که څه مسله وي به ورسره مشوره کوو صحیح ده صحیح ده مشوره به ضرور وکړو داسې کار وکړو پیسې خو ما سره اوس دغه نشته 15 لکو خو داسې کار وکړو چې بینک نه به روان یو صحیح ده 15 لک روان وي نفسه کار به وشي صحیح ده که نه 20-25 لک روپۍ مانه غواړه صحیح ده که نه که یې ونه ګټلې صحیح ده که نه 20-25 لک روپۍ زه راکوم خو دا 15 لک روپۍ ضرور وګوره صحیح ده که نه دا خو به وشي که تاوان دې به وکړو دې کور په غاړه به م یادان شي صحیح ده تاوان نه ګټه در کوم لالا 20-25 لک روپۍ در ګټم بس دا صحیح ده که نه وایي خو نه کوې لکه دا غویان مې واخیستل په 15 لک روپۍ سره دغه 3 غویان وتلو دا به اوس خرڅوم بچا لالا به اوس ته جواب ورکړو ما خدای دې خیر کوي نو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه لکه یو غوی پکار دی غوی پکار دی که نه دې کې وګوره که نه ورشه بس کاکا د غوړ په څو دي 15 لک روپۍ دي نو کس څه شو خو غیب شو دا څنګه چل دی خدای روز ګاک ماک راولي دا څه لانجه رایي او ته مې 9 لک روپۍ ویلې په ځای غیب شو ته که نه پیرې وشو السلام علیکم ولکه څنګه ښې وعلیکم سلام کېناست وایه لکه څنګه را پېښه دې وکړه هسې یار رانه ته څنګه ښې خیر دی هلکه څه ګاک ماک وګوره یاره غویان مې اخیستي ډېر ارزانه یې ورکوم نه ولې ښه ته ګاک یې وای څنګه غوان څنګه دی غوان ریټ میټ کې غوان ریټ کې خو ښه دي خو ته به یې وانه لیده ما چې څومره خیال دی ستا را شکل داسې ونه دی څنګه یې مې ریټ خو بیان ریټ خو هلکه موږ سره دا یو چې ولاړ لکه نه دا تور غوی دا 9 لک روپۍ دي او یو دا دی دا چرک برک چې دی دا 7 لک روپۍ دي اسمات ګټې مو لري سکه دا لو ریټ کم یا نو یاره څاروي ګران دي که نه نو اختر ورځ به خل ریټ دوه نه خېږي یا دغه 7 لک روپۍ دي نو کالې نو السلام علیکم یا ولې کېنه که نه چای مې اوبه ووه تاسو لانجه اوس پر غویان څنګه خرڅومه خدای بیخ زما لا ملګري وباسي چې ما ته دا مشوره راکوله اوس په کور ته څنګه ځم لالا له بس جواب ورکوم یو ټینشن کم و چې دا پکې ملا سیوا شو خدای تباه و برباد کړي چې اوس دا غویان په څه طریقه خرڅ کړو السلام علیکم څنګه
څنګه یې راکه ښه یې؟ خیر دی ته څنګه یې ښه یې؟ خیر خیریت دی. هلکه تا چې ما له مشوره راکړو یاره خو ناکامه شوله ولې لکه؟ دا اوس له حلاله به څه جواب ورکوم غویان مې اخیستي دي 3 غویان مې اخیستي دي 15 لک روپۍ مې اخیستي دي ولکه ها نو صحیح ده که نه زما یو نیک دی دی کور کې ډېر شي کسان دی به جنوالي که نه نه مړه دا څنګه او که نه هغې خو قرباني دا لکه صحیح ده مونږ غاړې راوستې غوان به بوځو که نه تا ته خوښې زمونږ کور معلوم دی بیا به وروستو راشي پیسې به والي نو صحیح صحیح ده ده که نه نو په 100 روپۍ بس یو ډېرې پکې مه ګټې یو 5 لک پکې ګټه 20 لک روپۍ به در لاکو صحیح ده 5 لک دا خو ډېرې کمې ده ما کله اخیستي دي نه مړه نو ګوره تاوان خرڅېږي لکه نه مه که کوه که نه، نه بیا به دادا ته جواب نه ورکوې زه به صحیح راځه ستا خوښه ده یاره نو ځه وروستو ورځه بیا راشه ښه زمونږ کور ته غویان مې ته وښېږه راځه بوی دي لالا څنګه چلې ښه یې او لالا راځه لکه او بس خدا مې کړ صحیح ده که نه ا پیسې چې مې لکړې پکې دي څو کړه غویانو کا پیسې مې به 3 غویان مې پې واخیستل په 6 لک روپۍ مې 3 واړه خرڅ کړل تا څه وایي ها که نه غټ غویان داسې سربه غویان واورې پتا نه نه خو خبره کې صحیح نو ده خدای مننه لالا 15 لک روپۍ مې پکې ګټلې خدا ته وایا ها. پیسې کم دي پیسې داسې کار دی که نه یو کس راغلی و ما له چې مشوره راکړوه خو همدغه نیک و مو وی که نه وی غویان به بوځم اوسو او پیسې به ماښام والي ماښام ماښام نو صحیح ده که نه او ټاله به به صحیح ده که نه صحیح ده که نه او زه به پیسې راوړم ګوره ته به نه راوړم دا زما نه لاس ګټه ده که نه صحیح ده زه لالا راځه ماښامې ټایم نه راځه چې د پیسو به وشو به نه انشاءالله چې دا پیسې راوړو که نه او که نه ما نو صبر نه کوي په 3 ورځو کې مې 15 لک روپۍ ګټلې او که نه اوس خبر باندې لالا هسې هم دا پیسې خو اوس ما ګټلې که نه نو زه خو راته لالا ووایه که نه تاسې زه رایم که ته دا دی خو زه مړه پیسې ګټلې دا به ته وایم خو بیا پیسې والي بیا به ته وایم صحیح ده راځه را پیسې راولو لاړم د واشه واله ورکو صحیح صحیح ده ده زه ورته آواز کوم که نه انشاءالله پیسې راکړې که نه لالا اوس ماته نه ځای ګرځه ها چې 15 لک وګټو که نه دا بېروزګار هسې څه کار نه کوو زه شکر د مړه غویان مې راواغېستو بینک والا هم 5 لک وغېږه وکړو مړه 5 لک هم دې رسېدي ده دې اوس راشي که نه صبر ورته کوم ها پیسې دې مړه ده څه ټایم به راوځي یار څه ټایم به راوځي پیسې دي چې دا جیب ته راشي که نه زه لیټ شه پیسې په تښتېدل دې سړی کو زه مه پسې مړه لکه تاله پکې دې په لاړه که نه ته لوند دې کولې تاله ته نه ښکاري جوړ رنګه لالا دا پیسو په دا کې نه تاله دا تاله مالي ماته نه ښکاري اوس دا کس دی دا یو دی نه نو تا پیژنده که نه سید باز نه بخلو که نو مړه بس تو کومې مشوره درله کوم نو دغه مشوره یې راکړو دا کور یې خیر ورته دا چې مشوره که تو تشوي چانده پوس کو چې دا څوک و څوک نه و نو اوس څه چلو کړو لالا تکړی کې چانده پوس کو دا چا پیژنده و نه پیژنده هسې مړه دا نه خلکو په ډول مشورې اچي مړه راځه لکه دا کس معلوم کسي دی چې دا څوک و څوک نه و هغه دا خو معلومه و دا لږې پیسې خو نه دي لالا 6 لک روپۍ دي چل معلوماتو کسي ده معلومات خو به کوو اوس زه لاړم صحیح ده زه ورځه نو زه چا نه معلومات کوم که نه دا څه غمونه دي دا به اوس لالا له څه جواب ورکوم دا که را کس لا نه وي څه به کوو څه به نه کوو خدای دې خیر کوي نو السلام علیکم وعلیکم سلام لکه یار ته ولې خفه یې ته څه وجه یار خفه به نه یم یاره ته چې بله ورځ کوم غویانو له راغلی وې که نه اخلته کې دي خوا اخ که نو وایي هغه رانه چا بوتلي د قرض په دغه کې وي سارې بوتله لکه اوس دا ماښامې دی څه نوم یې و نوم یې یاره نوم یې خو رال نه راته خو دې ځای کې دا کور یې راته ښیلی و دا کور و؟ دغه دی چې دی سما الله چې اوس په ګرده خو ولې هغه افغاني وخه اتل له کوټه بچی دا دا څه وایي نو ته به لالا له څه جواب ورکوم بس دا چې زه دا کو جنګ مې کسیه وای خدای دې خیر کوي نو دا اوس څه له انجوانې واوښتو زما چې لالا به مې راته څه وي خدای دې خیر کوي نو لالا السلام علیکم وعلیکم سلام مالک راځه که نه پیسې دې راوړه راشه پیسې خو مې رانهوړې هغې سر وخوړه لالا ته ولې ولې لکه هغه داسې کار و هغه افغاني و هغه لاړ وتښتېدو لالا یو 15 لک روپۍ نور راکړه چې بیا یې نړولې کړمه ولا كان بيقول لك ابو بكر في الموضوع ده دي بس لك